شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. قسم دې په هغه هواګانو باندې چې په در په لګلې کیږي بیا په طوفاني رفتار سره تیز رواني وي او وريزي اوچتوي او خوروي بیا هغه جدا کوي بیا په زړونو کې د الله یاد اچوي د عذر پتور یا د يرونی پتور د کم څه چې ستاسو سره وعده کیږي هغه ضرور واقع کېدونکې دی. بیا چې کله ستوري بینور شي او اسمان اوشلول شي او غرنا وال وزول شي او د رسولانو د حاضرې وخت را ورسیږي په دغه ورځ به هغه سیز واقع کیږي. د کمی ورځې د پاره دا کار رستو کړی شوی دی د فیصله د ورځې د پاره او تا ته سو معلومه ده چې هغه د فیصله ورځ صدا تباہی ده په دغه ورځ د دروغ غړونکو د پاره. آیا مونږه مخکینی هلاک نکړل هم پاغوي پسیبا بیا د رستنی ورولو د مجرمانو سره مونږ هم دغه سکو تباہی ده په دغه ورځ د دروغ غړونکو د پاره. آیا مونږه تاسو د بے قدر وبونه پیدا نکړئ او د یوې مقرری مودې پورې مو هغه په یو محفوظ ځای کې اوساتو. نو ګورئ مونږ په دې باندې قادر وو پس مونږه ډېر ښه قدرت لرونکي یو. تباہی ده په دغه ورځ د دروغ غړونکو د پاره. آیا مونږ زمکا جمع ساتونکي جوړه نکړه د ژوندو د پاره هم او د مړو د پاره هم او پدې کې مو دنګ لوړ غرونه ودرول او پتا سو مو خوږه وبوس کوله. تباہی ده په دغه ورځ د دروغ غړونکو د پاره. زئی ورشي اوس هغه سستا چې تاسو به دروغ غنلو ورشي هغه سوريتا چې دریو سانګو والده نه یخون کې دی او نه د ور د لمبونه بچکون کې دی. هغه وربا د محلون غوندي غټ غټ سپرغي ولی چې بره بدا سخکاری لکه چې هغه زیړ او خان دی. تباہی ده په دغه ورځ دروغ غنونکو د پاره. دا هغه ورځ ده چې په هغه کې با نه هغوی څه خبري کوي او نه با هغوی له موقع ورکړي کیږي چې سو عذر پیش کړي. تباہی ده په دغه ورځ د دروغ غړونکو د پاره. دا د فیصله ورځ ده. مونږ تاسو او تاسو نو مخکې تیر شوی خلک راجمع کړی یې. اوس که تاسو څه کولای شئ نو زما په مقابله کې وکړئ. تباہی ده په دغه ورځ د دروغ غړونکو د پاره. بشکا متقیان خلق نن په سورو او پچینو کې دي او چې کمی میوه غواړي داغوی د پاره حاضر دي. خد مزه سره خوري او سکي د خپلو هغو عملونو په بدله کې چې تاسو یې کوي. مونږه نیکانو خلکو لا هم دغه سي بدله ورکوو. تباہی ده په دغه ورځ د دروغ غړونکو د پاره. اوخره او مزه وکړي سلګي ورځي په حقیقت کې تاسو مجرمان یې. تباہی ده په دغه ورځ د دروغ غړونکو د پاره. کله چې دوی ته ویل شي د الله په وړاندې ټټ شي نو نه ټټيږي. تباہی ده په دغه ورځ د دروغ غړونکو د پاره. اوس د دې قران نه پس کم داسې کلام کې دی شي چې پاغه باندې دوی ایمان راوړي